بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې ښه اوسئ، یو ښه سهار مو پیل کړی وي. د سهار پیغام خپرونه ده او نن خپرونه ځانګړې ده. له نن څخه 30 کاله وړاندې د سلواغې په 26مه زموږ د تاریخ یو نه هېرېدونکې پاڼه ولیکل شوه. هغه ورځ چې د نړۍ په کچه یو ستر یرغلګر ځواک چې ماتې ناشونې وه د افغان مجاهد ولس د ایمان او قربانۍ او میړانې په وړاندې سر ټیټ کړ. دې ورځې یو نوی تاریخ جوړ کړ او زموږ مسؤلیت دا دی چې د دې ورځې یاد هر کال تازه کړو. نو په همدې مناسبت ځانګړي میلمانه لرو، حاجي صاحب عبدالوکیل بیدار او میا سید آغا صاحب خپرونه کې راسره دي. حاجي صاحب بیدار د مطبوعاتو په برخه کې له هماغه رئیسي پاتې شوی دی او حاجي صاحب آغا له هغې راهیسې د جهاد کې ونډه اخیستې او ډېرې قربانۍ ورکړي. تاسو دواړو ته ډېر ستړي مه شوئ. په خیر راغلئ خپرونه ته. بیدار صاحب، که له تاسو یې پیل کړو چې د شوروي اتحاد څخه یو څه مخته لاړ شو. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او امنیتي وضعیت څه ډول و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله و فتح قریب. اما بعد، د حریت رادیو درنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو لیدونکو، د سردار محمد داود خان دوره چې کله د هغه د تره د زوی محمد ظاهر شاه حکومت ختم شو، داود خان قدرت ته ورسید. داود خان یو وطن پرست او قوم پرست انسان و. هغه غوښتل چې د افغانستان نه ثاني دوبۍ او یا کویت جوړ کړي او افغانستان د سیالو هیوادونو په قطار کې حساب کړي. واقعا یو با احساسه او با ضمیر انسان و. خو داود خان یو څه د کمونستانو لخوا وغولېده، هغوی فریب ورکړه. د داود خان په لومړنۍ کابینه کې د کمونستانو څو مشهوري څیرې لکه محمد حسن شرق او محمد خان جلالر او ځینې نور کسانو چې هغوی خاص شوروي اتحاد دپاره جاسوسي کوله، هغوی په لومړي سر کې چې راغلو نو یو څه قیامونه د داود خان په مقابل کې په دې خاطر شروع شو چې د ده په کابینه کې دغه غیر مسلمان اشخاص شامل وو. خو یو څه موده وروسته داود خان په دوی پوه شو. هغه د دوی خیانتونه، دسیسې او توطیې ورته رسوا شوې. داود خان سعودي عربستان او ځینې غربي هیوادونو ته سفر وکړ. په سعودي کې ورته د مسلمانانو لخوا په اصطلاح دته دا دغه ورکړی شو، اطمینان ورکړی شو چې پس له دې نه به مونږ ستا ملګرتیا کوو، ستا حمایت به کوو. هماغه و چې داود خان د دې خلکو څخه یو څه واوښت. کله چې داود خان د عربستان د عمرې د اعداد څخه وروسته کابل ته راستون شو، په دې وخت کې د ده سره یو مشهور د روسانو جاسوس محمد خان جلالر چې په هغې وخت کې وزیر و، هغه ملګری و. هغه محمد خان جلالر چې راغی، هغه د روسي سفارت ته دغه وکړه، په اصطلاح اطلاع ورکړه او استغاثه یې وکړه چې داود خان خو نور زموږ سره نه دی او دی زموږ نه اوښتی او زموږ د پروګرامونو او برنامو په خلاف د فعالیت شروع کړی دی. هماغه چې روسانو نور وغوښتل چې داود خان نور بدل کړي او دا څیره په بله واړوي. نو کله چې داود خان راستون شو او دی بیا مسکو ته لاړو، هلته د ده د برژنیف سره ډېر سخت اختلاف راغی. څه چې برژنیف غوښتل هغه داود خان نشو تحمل کولی. داود خان ورته ویل چې افغانستان یو مستقل ملک دی، موږ ځان ته قانون اساسي لرو، ځان ته دغه لرو، اهداف لرو او مستقل ملک یو، موږ ستاسو تاثیر لاندې نشو راتلی. دا خبره په برژنیف ډېره بده ولګېده او حتی داود خان سره په تریو تندي داود خان ته همداسې بې د خدای پامانۍ نه را رخصت شو. کله چې داود خان افغانستان ته راغی نو په دې ورځ کې قرار دا و چې د ملل متحد یا اسلامي کنفرانسونو هغه مجلس په افغانستان کې دایر شي. د دې نه مخکې داود خان دا څه معلوم الحاله کمونستان لکه طارق یامین او نجیب او نور دی په دغه کې واچول، د کابل په توقیف کې واچول، بندیان یې کړل. دوی چې دی په توقیف کې واچول نو داود خان خدای شته یو څه ناڅه مغرور انسان و، دوی نه هېڅ ترس نه و چې دا څوک دي چې دا به زما مقابله کوي، د دوی نه ویرېده. نو هماغه و چې داود خان ناخبره او د خلکو کودتا ترتیب کړه
او د امین په مشرۍ او د هغه په قیادت باندې دوی کودتا وکړه او په شپږمه ورځ او په اومه شپه د ثورې ارګ محاصره کړ او داود خان یې د خپلې کورنۍ او د څو معلوم الحال وزیرانو سره عمل ته په شهادت ورسید او دا مسلانو همداسې کمونستانو قدرت ونیو او امین د اسلم وطنجار په واسطه د کابل رادیو نه اعلان وکړ چې د نادري غداره کورنۍ ختمه شوه او نور د دوی ټغر ټول شو او افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی او حکومت مونږ ونیو نو مسله ختمه شو. داود خان په شهادت ورسید د خپل فامیل او کورنۍ سره. بله ډېره زیاته مننه. میا صاحب تاسو ته راځو افغانستان چې هغه وخت ویل کېږي ډېر ارامه و وضعیت ښه و که اقتصادي و که امنیتي و بیا شوروي اتحاد ته ولې زمینه جوړه شوه چې افغانستان باندې یرغل وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم جنه. نو دغه خبره خو زما د پروګرام کې افغانستان ته انګریزان ولې راغله، روسان ولې راغله، امریکایان ولې راغله او دغه د ظلم دروازې افغانستان ته چا راخلاصې کړې. دا یوه مهمه خبره ده او مهم مسله ده. موږ افغانان که هر قوم د ډېر غیرتي او بهمته او حیاداره قوم وي، زموږ چې یو میلمه هم وي او دعوت ورته کړی چې هغه کور ته راځي نو دروازه ټکوي، بیا هغه کور چکته ورته وایي مهرباني وکړه کور ته را سره داخل شه. خو دغه کې زموږ همیشه دپاره زموږ افغانستان کې یو غدار خلک پیدا کیږي چې هغه د پردیو خلکو دپاره دروازې د ظلم دروازې د روسانو دپاره خلاصې کړي او افغانستان ته راغله. هغوی سره دا سوچ فکر نه و زما افغان ورور د مسلمان ورور ده، دا خارجیان روسان انګریزان دا امریکایان دا چې راځي دا به دې ملک به څه کوي؟ دا خو دا کفار خو د مسلمانانو سره د مخکې نه د اسلام د ابتدا نه دشمني ده، دا به دې ملک وزل کوي، بندیانول به کوي، شهادتونه به وي، هجرتونه به وي، ډېر مشکلات به وي. نو دغه د ظلم دروازه کمونستانو د هغوی روسانو دپاره خلاصه کړه او افغانستان ته را داخل سو. هغوی مخکې نه داسې روزلي وو. دا زموږ معلم او د موږ حکمرانان دا هغه وختو کې د ارشاد په وخت کې کار وخت کې بعضو غداري کړې ده، بعضو غفلت کړی ده. زموږ بچی چې صحیح په عقیده په ایمان باندې وروزل سي هغه به بل چاته دروازه خلاصه نه کړي د خپل کور، هغه به مقابله کوي، هغه به پردی چې راځي ورسره به په ټوپک مقابله کوي لکه چې وسوله د ځان په غوښو باندې مقابله کوي. خو زه د موږ افغانستان دغه وخت معلم نه او ډېر زیاته یې موږ سره کړې ده. زموږ بچي په د کمونیستي په عقیده باندې روزلي وو، روسانو ته دې ته زمینه برابر کړه چې افغانستان ته راسي او کمونستانو کله چې کامیاب شول نو زموږ په علماو زموږ سرمایه‌دارانو باندې د دې یو مثال زوایم. زموږ کابل خاک جبار کې زموږ یو تاجر و حاجي یعقوب میدن ډېر مشهور تاجر و. 3 زمن یو دی کمونستانو وویل په دې خاطر چې دی په مالداره ده پیسه‌داره ده او هغوی تر نن ورځې پورې سرنوشت همغه ورکو شهیدانو کې دي. دغه یوه ورېره خپل زوی ته کړې وه 2 کاله مخکې وفات شوله. هغې بیخي واده ونه کړ، د ورونو په دې کور باندې ناسته وه. نو د کمونستانو هغه ظلمونه چې زموږ علماو او سپین ږیرو قومي مشرانو نیولو کشکولو او د روسانو ته زمینه برابره کړله او دا تبلیغات ورته کول چې پاکستان را روان ده، امریکا را روانه ده. هغوی چې روسان راغله نو زموږ افغانستان خلکو خو ایماندار دي، د قرآن او حدیث نه دوی معلومات لري، هغوی بې تجربې خلک بې اسلحې خلکو د هغوی مقابله شروع کړله. ډېر قوي جهاد او جهاد ثمره دا وه چې اخر کې شکست مو وخوړ. هغه په رابطه باندې راځم کله چې روسان راغله کابل ته نو د کابل غیرتي خلکو ښاریانو په ټوله شپه تکبیر شب تکبیر باندې راووتل او
مظاهره یې وکړله، دې کې ډېر خلک ونیول، شهیدان یې کړه. دې کې بیا د محصلینو نجونو محصلین راووتې کابل ښار کې مظاهرې وکړلې. بیا د هرات خلک راپورته سول، هرات خلکو مظاهرې وکړې، 15,000 کسان پکې شهیدان شو. او هغې نه وروسته په د ثور میاشتو هغه ورځ تر غلطه سوې ده، په همدې نه وروسته چندولو کې مجاهدینو عملیات شروع کړل کابل ښار کې. همدغسې دا جهاد بیا یو به ګټه زموږ مجاهدینو د جهاد لپاره ډېره ګټه ورسېدله. دوی دغه احتیاط عسکرې راجلب کړه. پخوا خو افغانستان کې د جبري عسکري وه، 22 کلن به بول، بیا به چې 22 کلني به عسکري به یې وکړله، بیا به کله چې څه ضرورت پیدا سه بیا به احتیاط ورته ویل، احتیاط یې راجمع کول. احتیاط اعلان یې وکړه تر 22 کلنۍ پورې چې هغه راجمع شي، دا 22 کلنۍ پورې ښه کسان راجمع شي، حکومت ته خدمت او د مجاهدینو مقابله وکړي. دوی باچرار ورته ویلې. هغه خلک یو دم د کورونه او د وظیفو نه د کابل ښار نه همداسې حرکت و، همدغسې راتلل. د موسهي چهارسیه خاک جبار زموږ په علاقه باندې ټول راغله، د مجاهدینو په صفونو کې ودرېدل، په دفترونو کې دا جهاد دې نه تیزواله پیدا کړ. دا یې موږ ته ډېره ګټه ورسېدله. دې موضوع ته به وروسته هم راشو. کور مادان بیدار صاحب، تاسې نه زه دا پوښتنه کول غواړم، د شوروي اتحاد هغه لومړۍ ورځې څه ډول وې؟ څه مو لیدل؟ د خپلو سترګو لیدلی حال که راسه اوریدونکو سره شریک کړئ. نه یوازې آسیا ولړزوله، مجاهد ټوله دنیا ولړزوله. که شرق الحیران په ابتکار خپل کوزي غرب کې امریکا وزغلوله. کله چې کمونستان منځته راغلل، زه په هغه وخت کې د تورې بوړې په خوا کې زموږ بل مرکز و د وزیرو جکی په نامه، چې د مولوي صاحب محمد یونس خالص بابا د قیادت لاندې موږ جهاد کو، او په هغې مرکز کې زموږ قومندان شهید شیخ ملاخیل صاحب و. د مازدیګر تقریبا 4:30 بجې وې، د سنبلې د میاشتې اخري ورځې وې. راډیو مې نیولې وه چې راډیو اعلان وکړ چې ترکی ختم شو او قدرت حافظ الامین ته په لاس ورغی. نو امین قدرت چلولو، پولي چرخي یې د مسلمانانو نه ډک، ظلمونه یې شروع کړل، قتل جمعي دسته جمعي قتلونه یې وکړل. خو د امین موده ډېره لنډه وه. تقریبا 3 میاشتې وروسته روسانو خپل ګوډاګی کرمل په ټانک باندې راکېناوه او د حیرتان د پل نه یې راتېر کړ، او په کابل کې د روسانو په خوښه چې نه په هغې وخت کې کوم پارلمان موجود و او نه کومه شورا وه، بې د افغانستان د مسلمان مجاهد او غیرتي ولس له خوښې په کابل روسان راننویستل. روسانو ډېر زیات قتلونه وکړل. استادان، ډاکټران، انجینران، محصلین، ښځې، نارینه، علما کرام ټولې څوک شهیدان کړل او څوک یې د چرخي تورو دروازو ته ورننه ایستل. زما یوه واقعه یادېږي چې 1462 کالو زموږ په لوی کلي کې چې هلته د حضرت مولانا نجم الدین اخندزاده زیارت دی، ډېر علمي او تاریخي کلی دی. په دې کلي کې دوی په یوه ورځ باندې 50 کسان په شهادت ورسول، چې په هغې کې د کلي مشهور سپینګیري ملک صاحب نواب شاه، د هغه زوی حاجي صاحب اسلم خان، حاجي محمد جان ماما، حاجي صاحب عوض خان، او حتی دوی زموږ د کلي یو محسن او داسې برابر سپینګیری عبدالمحمد لالا، هغه یې د ټانک لاندې که، ټانک یې پرې وګرځاوه چې د هغې غوښې د ځمکې سره ونښتلې. همدارنګې اکبر خان ماما او لال محمد ماما یې په کوهي کې ګزار کړل چې د هغوی تر ننه پورې نه قبرونه معلوم دي او نه ډېر ظلمونه یې وکړل، وحشت یې وکړ، بربریت یې وکړ. حتی د ځناورو نه یې په ژوندوني د پسونو نه یې لمونه غوڅ کړل، پښې یې غوڅې کړل، دا به دوی خوړلې. او د دوی وحشت دې اوج ته ورسېد چې ولس نور حوصله نه لرله، ټولو قیام وکړ او د دوی په مقابل کې جهاد شروع کړ، چې په همدې وخت کې د محترم مولوي صاحب خالص د قیادت لاندې د تورې بوړې مرکز لا د تاریخي په وخت کې تاسیس شوی او د ننګرهار او خاوشا ولسونو مجاهدین راټول شول او د دوی په ضد باندې قیام وکړ. د تورې بوړې مرکز باندې دوی حمله وکړله، ډېر زیات مجاهدین پکې شهیدان شو، چې د روسانو له خوا نه اولین شهیدان زموږ هلته
قومندان صاحب یوسف خان شهید او قدرت شاه شهید د هغې نه وروسته دوی نور ظلمونه وکړه، تعدای وکړه، تجاوزات یې وکړه، د خلکو کورونه یې بمبار کړل، سپین ږیري یې شهیدان کړه. حاجي صاحب ګل حضرت چې ډېر یو مشهور قومي سپین ږیری و، هغه یې ونیو. هغه دومره مجاهد او مبارز سړی و، د ننګرهار په محبس کې به په ونه کې جګ شو چې خلکو د دوی په تبلیغات ونه ولېږئ، د دوی په منافقت ونه ولېږئ، دا کافر دي او د دوی په مقابل کې جهاد فرض دی. بیا هغه حاجي صاحب مبارک هم تر نن پورې د هغه مړی ژوندی ورک دی او هغه هم په شهادت ورسول. نو د روسانو ډېر مظالم دي او ډېر وحشت دی چې څومره پې خبرې کوو انشاءالله نه خلاصېږي، کتابونه پې ډکېږي چې په خپل نوبت سره بیانو. کورمدان بیدار صاحب، میا صاحب تاسو که دا راته ووایئ په هغه وخت کې چې تاسو مبارزه پیل کړه، ټوپک مو راواخیسته، ولس در سره څومره ملاتړی و؟ د افغانستان مجاهد ولس د همیشه دپاره د مجاهدینو سره همکار ولاړ وي. د کمیونستانو په وخت کې چې زه کوم معلومات لرل نو خلکو ویلي چې کمیونستان 50,000 کسان وو، خو د روسانو په خلاف په 100 کې 80% خلک ولس او مجاهدین د هغوی په خلاف ودرېدل. په دې 80 کې نو 10% خلک کاروباریان تجاران دا وو، 50% د جهاد ته ووتل، څوک چا په دفتر کې کار کوي، چا موټر، خو 10% خلک سنګر ته ووتل. نو ولس خو همیشه همکار و، د ولس همکاري د پوره کامیابي ده او د افغانستان ولس مجاهد ده او د مجاهدینو سره پوره همکار او د همکاري په حساب باندې زه یوه نمونه خبره کوم. زموږ په موسهي ولسوالي مخکې چهاراسیا پورې مربوطه وه، دې ځای کې یو زموږ د ټولو تنظیمونو مجاهدینو مشترک پروګرام و. په دې موسهي په دې ولس منځ کې یو چینو غونډۍ ورته وایي، یو غونډۍ ده، په دې غونډۍ باندې ډېره قوي پوسته وه، دا زموږ په برخه رسېدلې وه. زما ورور بیا محمد آغا د خالص آباد تنظیم چهاراسیا ولسوالي قمندان و. نو دا پچې موږ واچولې، د هر قمندان بېله بېله پوستې ورسېدلې، دا مهمه پوسته زموږ ورسېده. په دې پوستو موږ عملیات وکړو، پوستې مو ووهلې، عسکر مو ونیول. نو هغې خوا د کابل له خوا نه قوه راغله، قوه راغله، سقاوي له خوا نه موسهي ته داخل سوله، مجاهدین پسې ورغله. مجاهدین چې ورغلل، مجاهدینو ډزونه وکړل، عسکر وتښتېدل. نو مجاهدین چې ورغلل، عسکر نه ښکارېده. عسکر په یو کور ننوتلي دي، کور ته چې ننوتلي دي عسکر، نو دروازه د کور مې مجاهد وټکوله، یوه ښځه زړه ښځه راووته، ورته ویل د عسکرو څه شول؟ نو هغه ښځې ورته ویل چې دلته عسکر نشته. نو دا د ښځې نګور ده، دا خوا کې نګور لږ سره جوړ دی که نه، هغه وړل هم دوی لاسونه یې په ککړ دي راوتلي. دا مجاهدینو ته ویل چې عسکر خو خاص بلخانه کې دي، او بس مجاهدینو وروختل، عسکرو ته ویل شور ونه خورئ، او بس 14 15 کسه عسکرو د اسلحې د مخابرې دا چې راکښته کړه راوستل. نو دغې ښځې چې کومه کارنامه وکړه، بیا زما مشر ورور دغه د غنیمت اسلحې نه یو میل کلاشینکوف هم هغې ته ورک. نو دا همکاري څومره وي چې دا یو هغه ښځه ولس خو لا څه کوي، ښځو هم زموږ همکاریانې کړي دي. دغسې ډېره مننه میا صاحب. بیدار صاحب تاسو ته به راشو، ته که دا راته ووایې اطرافي سیمو خلکو مجاهدینو سره ونډه څومره وه، څومره یې ملاتړ و، همسایه ملکونو په دې برخه کې څومره ملاتړ و یا خلاف و، ستاسې له خولې به واورو. نو اطرافو خلکو خو ټولو عمومي قیام وکړه، که چا سره توره وه، ټوپک و، لور و، بیل و بیلچه و ټول راووتل. حتی داسې مې واورېدل چې په وردګو کې یوه بیبي وه، کله چې روسان هلته ورغلل، هغې بیبي یو روس په لور باندې مردار کړ، بیا وروسته هغه بیبي هم په شهادت ورسله. او موږ په هغه وخت کې پاکستان ته او ایران ته خلکو هجرتونه وکړل، مهاجر شو. خو د پاکستان مسلمان ملت واقعا چې موږ سره په کلکه او په نره ودرېده، په خپلو کورونو کې ځای راکړ، کمپونه یې راته جوړ کړه، موږ سره یې همدردي وه، موږ سره یې همکاري وه، او یعنې د بنیان مرصوص غوندې موږ سره کلک ودرېدل. او یعنې د افغانستان جهاد یې د ټول عالم اسلام جهاد وبلو، چې همداسې وم. د افغانستان جهاد ځکه د عالم اسلام جهاد و، که دا جهاد نه وی نو روسانو پاکستان نیوه، ایران یې نیوه، خلیج یې نیوه، بیا روس
د خلیج د تیلو د یوې ورځې په استخراج سره د خپل مصارف پوره کول. نو ټول د همسایه ملکونه او عرب ورونه او نور دا باید قبوله کړي چې د افغانستان جهاد د عالم اسلام جهاد و، د افغانستان جهاد د عالم اسلام د دفاع جهاد و. او همدغه مجاهدینو چې خپلې سینې سپر کړي، شهادتونه یې قبول کړه، مینې ورانې شوې، کورونه یې وران شو، اولادونه یې شهیدان شو، د اسلام او قرآن او حدیثونه یې دفاع وکړله او د روسانو په مقابل کې لکه سپر دغسې ودرېدل، ځانونه یې قربان کړه، بې همتي یې ونه کړه، د مرګ لیوني و. شهادت وړه خبره نه ده، خو دا یوازې افغانانو چې خپلې سینې سپر کړي او الله تعالی به ورته اسلحې هم ورکړي او د افغانانو همت او د دوی هغه عزم. یو وخت کې یو پریس کانفرانس کې د عالم اسلام د لوی او جید عالم حضرت مولانا مرحوم جلال الدین حقانی سره زه په پریس کانفرانس کې ناست وم. یو ژورنالست یې پوښتنه وکړه چې مولانا صاحب دا بلو 5 راکټونه چې تاسو ته اوس لاته درغلي دي دا موږ په نورو هیوادونو کې هم خلکو ته ورکړي وو، خو هغوی تېنه هېڅ کار وانه خست. نو مولانا ورته ډېر په شجاعت او مېړانه ویلې چې هغه خلک خو ایمان او عقیده نه لرله او دا زړونه عقیدې او اوږې د افغانانو وي. دا یوازې راکټ کار ونه کړو، دا د عقیدو هم کار وکړو او د اوږو هم کار وکړو چې دا سپېڅلي خلک دي او صرف په خدای او په عقیدې او په ایمان مین خلک دي. نو هماغه و چې د خلکو حمایت موږ سره و، د ولسونو حمایت موږ سره و، د اسلامي هیوادونو حمایت موږ سره و، د ملل متحد حمایت موږ سره و. د یو په وخت کې تقریبا په ملل متحد کې 125 هیوادونه شامل وو، په دې کې 110 هیوادونو د روسانو د وتلو رایه ورکړه په ملل متحد کې چې دوی د افغانستان نه وځي او افغانستان کې د مسلمانانو او د افغانانو په خوښه حکومت جوړ شي. بله، ډېره زیاته مننه. میا صاحب روایات لیکي، تاریخي روایات، او وړاندې بیدار صاحب ورته لږه اشاره درلوده. شوروي اتحاد تر ډېر عام افغانان شهیدانول، ماشوم یې نه کته، سپین ږیری یې نه کته، ځوان یې نه کته. دا تر څومره حقیقت لري او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حالت څه دی؟ زه به یو څو واقعه درته ووایم. لوګر کې یوه علاقه ده د چهاراسیا موسري سره لنډه د ګمران ورته وایي. دلته د څو کورو ماشومان، زنانه، سپین ږیري د یې ټول شهیدان کړي وو او بیا یې دا یو ځای راټول کړي وو، بیا یې دې باندې بسترې اچولې وې، کمپلې ممپلې اورې ور اچولی وو. دا د دوی هغه وحشانه ظلم زیاتی. او بله د موږ په وحشت ډېره سخته او ترخه ورځ په موسهي چهاراسیا کې په 80 کال او 11 د ثور حاجي غني د جبهې قمندان و او سره 3 ورونو او د 80 نفرو سره، او دا داسې و چې د هر تنظیم کسان پکې وو، خو اکثره ډېر د دوی پکې وو. دا 80 کسانو سره باران ورېده او ډېره سخته قوه د روسانو راغلې وه، خو دا ټول مجاهدین وو. دوی دا 80 کسان شهیدان سو او ډېره په موسهي کې هغه چې ترخه ورځ بله نه ده راغلې. که نه موسهي مجاهد خلک د اوسني جهاد کې او مخکیني جهاد کې ډېر بهادر او ډېر تکړه مجاهدین وو. نو د روسانو ظلمونه دا د حد نه زیات وو. د موږ یو 3 کسه ملګري مجاهدین د پاکستان زموږ څه ملګري مخکې راغلي وو، دا له خر پسې راغلي وو. دوی دا چې فکر کوو چې دا ملګري د مخکې تللي دي مرکز ته، خو هغوی ازره کې یو هوټل کې پاتې وو. دوی سیده راغله، کور راغلی و، د روسانو منځ ته ورغلي وو. د روسانو منځ ته چې ورغلي وو نو هغوی سره سلام نه وه، چې هغه سلا چې ورسره یې خو هغه وایي زه خو د موږ دښمن د ورسره جنګ کوي شي. دا بیچارهګان سره سلام نه وه، 3 واړه شهیدان کړي وو. دغسې به چې دا زموږ هجرتونه همدغه نه شروع شول چې دوی به لاړه، هر ځای ته لاړل، دا یې نه کتل چې دا ماشوم ده، زنانه ده، سپین ږیری ده، ځوان ده، مجاهد ده، نو له مخې شهیدانول. او دې نو داسې و چې بعضې وخت هغه کې استخباراتي معلومات ډېر کمزوري وو. لوګر کې یو مشهور عالم و، یو قمندان و، حاجي عبدالاحمد مې ده. نو زمې کې د روسانو قوه هلته لاړه، په هغه وختو کې واورم ډېرې وې. دغه مجاهدین ځوانان چې تکړه وو دا ټول خروار خواته عقب نشیني وکړه او هغه نظامي قمندان محمد الله نومیده شهید هم سه. دا حاجي عبدالاحمد قصه کوله چې زه خو د غرو کې تللی نه سم، سپین ږیری یم، راځه څه کوې؟
نو یو کور کې مې واړول توپانچه مې بالښت لاندې کېښودله روسان راغله او کش کولم یا کولم نو دلته بیولم شهید بسمه نو بیا په دې وخت کې نو داخلي ویرانه وت یو سای منصب یو عسکر و وایي چې ما ته وکته وایي راته ویلې چې بابا وایي زه داسې راجګ سوم غږېدم راته ویل بابا ښه شو دا دومره مشهور عالم و او مشهور قمندان و هغه د برکي د دې علاقې مشهور قمندان و خو د استخباراتي سیستم د ډېر کمزوري و دغسې هغه هم پکې معاملې هم پکې سوي دي نو هغه الله تعالی وخت ساتلی و بس مشهور قمندان و شهادت نصیب نه و بیا خپل مرګ باندې الله وفات کړ بله ډېره مننه میا صاحب بیدار صاحب تاسې کومې پیښې ډېر دردولې یاست په هغه وخت کې چې تر اوسه مو له ذهنه نه وځي داسې څه مو لیدلي زه د نجم المدارس په مدرسه کې وم او د 11 ټولګي شاګرد یا طالب العلم وم نو خلقیانو پرچمیان راغله زمونږ یو استاذ چکنوری مولوي صاحب ورته ویل غلام محمد چکنوری هغه یې نیولی و بیا دا زمونږ د مجاهدینو لیست هغه ورکړی و چې دغه خلک په ننګرهار کې مجاهدین دي په نجم المدارس کې نو زه په هغې وخت کې د مرحوم خالص بابا قاصد وم د 1954 کال نه چې دوی کله مهاجر شو زه به پاکستان ته تلم نو ما ته به خالص بابا خطونه او نور اسناد راکول او هغه به مې بیا د جلال آباد په ښار کې توضیح کول په اصطلاح د دولتي حساب زه د هغه سفیر وم نو بیا زه یې ونیولم چې ونیولم بندیانو درې شپې شاټونه او برقونه ورڅې راکول خو خلقان ډېر احمق خلک و بې علمه خلک و ما ویل راځه یو چل نه کار واخله ما یو چل وکړه هغه ما چې د شپې جګړن بهرامالدین دا د ننګرهار والي و دا راغی ما ورته ویل والي صاحب تاسو خو اخوانیان ټول پرېږدي تاسو خلقیانو پرچمیان بندیان کړي وایي هغه څنګه ما زه خو سور خلقي یم او تاسو راوستی ما هلته بندي کړی یم نو چې مجاهد خالص بابا بچری وایي څه دغه لرې ما ورته ویل زه ما یو شی جوړ کړه زه به ته وایي ووایه ما ورته ویل مالې په کونډو رنډو به کېدل ظلمونه داود خان ته به مې تا به خوړل په شایار کې شرابونه اوس د خلقیانو حکومت راغی رڼایي شوه د ارخوان او خانه د شویرانو په نر نوي اوښتې دغه ته وایي استقبال وایي بې شرف و بې ناموس و بې حیا تاسو خو رښتیا هم ټول ورونه راوستي ملګري راوستي هغه هم پرېښي دي هماغه چې به یې خوشې کړو خو ښه یې وځورولو بیا د هماغې نه وروسته ما د مدرسې په دیوال ځان وغورځاوه او پاکستان ته مې هجرت وکړ 1950 کال د هود د میاشتې اخري نیټې وې چې زه په ډېر کم عمر مور مې واړه ورونه دا مې پرېښودل پلار مې نه و په ایران کې و او ډېر په دغه سره چې په کور کې ماته د ډوډۍ درک نه لګېده یګانه ناناور د کور د ډوډۍ پیدا کولو والا سړی د خدای په همت او د هغه په دغه سره زه ومه ویې ځورولو ویې نیولو بندیان یې کړو د هغې نه وروسته بیا پاکستان ته هجرت وکړو او د حضرت مولانا خالص بابا په تنظیم کې د مطبوعاتو د سکرتر یا دغه په صفات باندې عمل ته وظیفه اشغال کړه نور یې ډېر ظلمونه کړي دي ته باور وکړه چې د روسانو ظلمونه هېڅوک نشي هېرولی حتی ښځې ژوندۍ تنورونو ته ور واچولې وسېځلې نه په ماشومانو باندې رحم کوو زموږ په کلي کې یو پاچا صاحب شیر پاچا په هغه باندې په زوره پیاز خوړلي هغه ورته ویل زه نه شم خوړلی د سترګو نه اوښکې روانې بیچاره او هغه پیاز خوړل کلاشنکوف ورته نیولي وایي دا به خوري نو ظلمونه زیات کړي تعدا یې زیاته کړې ده او خدای رسوا کړو هر چا چې ظلم کړی دی په دې ملک کې که هغه چنګیز و که هغه انګریز و که هغه د ناټو قوتونه الله تعالی شرمولي لکه څنګه چې امریکایانو په غزني کې خلک په شهادت ورسول په زابل کې ورسول په ننګرهار کې ورسول ودونې بمبارۍ وکړي ناویان یې شهیدان کړي د علم طالبانو باندې بمبارۍ وکړي په قندوز کې مدرسه د طالبانو سره په شهادت ورسوله د امریکایانو او د روسانو د ظلمونو هېڅوک دې ته دغه نشي ورکولی جواز نشي ورکولی زیات ظلمونه یې کړي په دې ملک باندې ډېره مننه میا صاحب موږ اورېدلي له خپلو مشرانو دوی وایي چې موږ دغه جهاد له خپلو عادي شیانو پیل کړ لکه له کولنګ له تبرګي مجاهدینو څومره امکانات لرل په هغه وخت کې او ستاسو په اړه ما اورېدلي چې تاسو څو چورلکې چپه کړي زور په څه کې و په ابتدا کې خو د ټول خلکو ته معلومات شته چې د موږ جهاد افغانان داسې حالات سره مخ سو چې ډېر لږ خلکو عسکري کړې وه لږ په اسلحه پوهېدل نور نه پوهېدل نو خلکو پخواني ټوپک لرل چرایي همداسې شروع وکړله غلیمتونه یې ونیول بیا هغې نه وروسته خو له یو خوا بلې خوا هم اسلحې او دا شیان برابر سول نو دا چې یو مثال درته وایم وردګو کې د چک خلکو زر میله سرپوښ ټوپک د ترکي حکومت نه واخیستل دی دوی نه یې واخیستل چې واخیستل سمدستي بیرته په دوی شروع وکړه
نو همدغسې مجاهدینو غنیمتونه دا شیان مو نیول او دا په دې رابطه به زه یو هغه دغه تپې تاجبیک قصر دلته لنډ دې تپې تاجبیک قصر نه موږ د موسیین راغلي دې کې د روسانو قمندان ناست او زما مشر ورشته دودو توپ ورسره و 15 مرمۍ دا خو غټ هغه خطا هم نه تلي دا د تپې تاجبیک قصر یې ویسته او دا مرمۍ یې هم خطا نه تلي او د روسانو داسې چیغې وهلې نو مجاهدینو هغه ځای ته ځان رسوي چې دوی ته درد سر پیدا کوو دا ورو ورو د دې علاقې دې سره د تپې تاجبیک سره څنګ کې قلعه مسلم قاری عبدالقیوم او یو قمندانو بیا شهید سه د رشخورو دوه سربیزه ملي بس سایمن سبان جمعې په ورځ ښار ته چکري راغلي و بیرته تلل دا دواړو نه یې دا سایمن سبان کته کړل او دا یې بوتلل د مجاهدینو مرکز ته او نو د هغه په رابطه راغلل د ما دا د چورلکو په رابطه که لنډ د چورلکو په رابطه به داسې هغه وکړم درته موږ د اسلحې درس ویلې تعلیم موږ سامسیوین میزایل وو دا ستن روسي وو امریکایانو اصلاح کړي وو نو په دې کې یو دوه قسمه وو یو ای وو یو بي وو نو دا بي زموږ د پاغمان څه ملګري وو اجدر محمد ورور څه ملګري وو هغوی ته ورکړه او یو دانه ما ته راکړه ای یو یې د ضابط تعلیم شهید جبهې ته ورکړه هغه بي وو نو هغه د هغوی هغه کس تعلیم والا کس نه و انداختې کړی خطا لاړه او زما بس طالع برابرې وي اولنۍ دا قصه به لږ دا درته وکړم بیا به وروسته پکې لنډ وکړو نو غره په سر کې غونډه ورځ ناست وو 23 کال او 14 دی اقرب وو چې تیاری راسي نو دا تیاری ویستلو دا شان داسې یو لکه کار ځان ته کار پیدا شي نو په دې وخت کې تیاری ډېرې راغلې خو موږ سره برابر نه سو د ما یو ملګري و ملا عبدالباقي هغه راته وایي په لاس یې درته ونیسم بیا ولې خو تنګ هم سولو نو ایلند یو کلی و هغه کلي ته م شپه قطع کول غوښتل سر پورې پوسته وه موږ یې که په رڼا کې ورسو نو خلک به خفه سي له هغه نه مخکې موږ دغه کنه کلي نه بل کلي ته قد سوي لوی کلی ورته وایي دکتک کې هغلته موږ یو کور کې ناست و هلیکوپټر راغلی بره کېناستې نو موږ ویلې دا خلک به وډار سي چې مجاهدین په رڼا ورځ راځي کلي ته او موږ ته تکلیف رسیږي نو دلته موږ د غر سر کې ناست د لوګر له خوا نه هلیکوپټر راغلی یوه په عینک کې قطع سوه مس عینک کې او یوه ورته دوره کوله دا نیم ساعت دا تیاره ناسته وه او بیا راجګه سوه دا کومه تیاره چې دورې کولې امنیتي تیاره وه دغه مخکې وه اصول داسې دي چې اخرنۍ تیاره به ولې ته به مخکینۍ تیاره نه ولې هغه کې تاثیر دا وي چې کیدای شي هغه تا وویني تا باندې انداخت وکړي او یا په تا باندې د هغې تیارې تاثیر نه وي ته به داسې ارام یې هر څه به دې ارام یې اعصاب به دې ارام وي ویره به نه وي شی به نه وي نو د اخرنۍ تیاره چې راغله نو ما دا په هدف کې ونیوله هغه کومه کاروي چې ما وکړه نو د سامسیون میزایل د بیټرۍ په دومره اندازې لکه دا پیاله نو هغه دا به بل ملګري ته د میزایل کته کوي هغه به یې چالاندي داسې به یې سړک یوه دقیقه وخت لري زما ملګری ملا عبدالباقي ته مې ویلي الله دې وبخي کورونا کې وفات سو هغې بیټرۍ چالانده کړله زه د دو تیږو منځ کې ودرېدم طیاره مې هدف کې راوستله چې انداخ مې وکړه هغه خپله کراوۍ مې وکړه اولنی انداخ مې و نو دا دوګونه زما خولې ته راغله ویې ټوخولم ډېر دې ټوخېدو سره د ما زه چې کوم ځای کې ولاړ یم د تیږې لاندې زر والوته بر ایسته نو ما ته په دې درس کې ویلي و چې دا میزایل لنډ هم وي یو 10 متره لرې 10 متره لرې 10 فوټه لرې نو ما ویلې دا زما میزایل په دې ځمکه ولوېده خو زه دا دوګونه چې ځان مې را په خود کې برابر سوم چې هلته مې خواته ملګري ولاړ دي هغه تکبیر نارې وایي تیارې ته مې چې وکړه تیاره لګېدلې ده اور پرې بل ده نو تیاره اوس وایم چې اوس په دې خلکو په کورونو لوي کلي به ولس باندې دا اوسنۍ ولسوالي مستوي ده کتلې یاستئ دې سره دې خواته لو چمن ده دې چمن کې زښته ډېر مالونه دي نو دا تیاره تاو راتاو سوله دغسې په دې چمن باندې قطع ځوړنده سوه او درس په دې چمن کې ولوېدله چې ولوېدل یو 2 دانې بمونه پکې والوتل ډېر غټ غټ ډزونه یې وکړه نو ما ویلې زه څه مالونه خو مړي څوک پې مړی یو مال هم نه و مړ شوی نه پکې څوک شهیدان سول نو دې کې څومره غټ خلک هغه پکې یو روسي جنرال و چې هغه نوم ماسکیر شوی ده یو د قرغې د فرقې عظیم غزنچی
200 کرته جبهې ته مجاهدینو ته خلاف ته تللی وو دا پکې وو 8 روسي مشاورین وو پکې او یو موین د وزارت بهلان وو پکې او د دوی سره یو امیر د عینک وو ډېر غټ کسان پکې وو زما دغه اولنۍ تیاره وه بیا په کال ته مې په یوه میاشت کې 3 دانې وویستې الحمدلله نو دغسې سلسله بې روانه وه بیا د ما ورور یې 1 دانه وویشتله د مشر ورور مې قمندان د جبهې وو هغې پکتیا ته تیاره روانه وه د لوګر څخه څنګ نه یې ویشتله ځکه ډېر لوټونه پکې وو خوست ته چېرته روانه وه غم هلیکوپټر وه په همدې سامسي ونې ویشتله بیا د موږ یو بل ملګری و والا د شهادت قبول کې شهید محمد اجان میده بیا محمد اجان یوه هغه ویشتله د مسیح ګلدره کې ولوېدله بیا خو هغه نه وروسته موږ ته شټینګر هم لاسته راغله نو خو دا خو زموږ ضرورت و خو غوښتل هم دنیا ته موږ هم د ضرورت و د هر هم ضرورت و بیا شټینګر باندې ما یوه تیاره وویشتله ترانسپورټي هغه د قابلبای سره ولوېدله او بله مې وویشتله په میدان باندې کوزه سوله دا ټانګونه منګونه به یې نقلول که نه ټانګونه به یې نقلول او یوه مې تورغر کې یوه هلیکوپټر وویشتله نجیب اوربند اعلان که په 25 ذیجدې باندې او ما په یو ورځ ترې مخکې تیاره ویسته زه خفه په دې وم چې دا سبا ورځ مې ویشتلی وای چې دا اوربند ما مات کړی وای بیا زموږ مجاهدینو پاکستان کې په مشترک ډوله دا ټولو تنظیمونه نشاد مل کې یوه غټه غونډه وکړله دا اوربند یې رد کړو موږ چې دا اوربند نه منو بیا بل وایم جیټ تیاره په سفر کې را روان وو په دا سفر موږ د تورې بوړو نه واخله داسې شینوارو نه عین تر میدان ښاره په دې زموږ علاقې د موږ د مرکزو ته نو غرمۍ له مخې جګدلي کې یو ځای کې دمه جوړه کړې وه نو زه به چې چېرته لاړم نو میزایل به مې تیار کېښود پسېره تیارې راغلې بمباري شروع کړه ملګري ته مې ویلې پاس ودرېږه وړه کې غونډۍ وه چې داسې تیارې راغلې ما ته غږ وکړه هغه غږ وه تیارې راغلې ما دا میزایل مخکې هغه برابر کړه دې خواته چې جیټ چې راغله تیاره میزایل ونیوله او هغه مې پرې ورخوڅې کړه میزایل چې ورخوڅې مې کړه ډېره لرې ووهله تیاره ولوېدله هغه هم د تورغر خوا کې ولوېده پیلوټ کته څه هغه د اساره کې د مجاهدینو اسلحې به یې وړلې خرکاران و هغوی پیلوټ نیولی و بیا د ولسوالۍ باندې په 15,000 خرڅ کړی و نو هغه یو هغه به د هغه تعریف درته وکړم دغه سامسیون میزایل چې و دې کې بدیانې ډېرې وې ډېرې لږ خوبیانې پکې وې چې هلیکوپټر به ایستی سوله بل شی نه سو ایستلی او هغې کې داسې و چې د هغې اوله به داسې بطري چالانده کړه نو میزایل به په 2 درجو کې تیاره لیدله او بیا به دا ماشه نیمه کړله بیا به 45 درجو کې لیدله چې نیمه به دې کړل بیا به یې تیاره کشف کوله بیا به چې ته صحیح کار به دې کړی و صحیح کاروی به دې کړی یو شین ګروپ و دا به ولګېده بیا به دې چې انداخت وکړو بیا دا صحیح لګېده او شټینګر کې چې و هغې کې خوبیانې ډېرې وې هغې کې بدیانې ډېرې کمې وې هغې کې یو کار و چې بیټري به تا خپله چلندوله چې قید هدف په دې تیاره به چې تا په سترګو تا هدف کې راوستله هغه به هم نیوله چې هغه به ونیوله دلته یو بټن و دا ته به یې داسې داسې ښورولې او دلته یو قید لره دې ګوتې سره د قید هدف په دې قید به دې ونیو چې دا به یې د قید کې بیا به یې انداخت وکړه بیا تیاره ویستله که دې کې که تا تیاره په هدف کې نیولې نو تیاره ویسته او که دې پیشنګ نیولې بیا پیشنګ ویسته تیارو پیشنګونه ویستل که نه نو دغه یو هغه درته تعریف دی میزایل وکړه مننه موږ سره وخت بیخي کم را پاتې کېږي ویدر صاحب وروستی کې له داسې ورځو موږ څه پیغام اخیستی شو په لنډو ټکو خپل پیغام اورېدونکو لیدونکو ته ورکوئ نو دغسې ورځې دا د خوشحالۍ ورځې دي چې په دې ورځ کې نصر من الله و فتح قریب اذا جاء نصر الله والفتح الله تعالی زموږ ملک ته فتح ورکړه الله تعالی افغانستان ته سرلوړي ور په برخه کړله او دا د آینده نسلونو دپاره موږ او تاسې مشرانو او زموږ او ستاسې پلرونو او ترونو او قمندان صاحبانو او مجاهدینو یو تاریخ جوړ کړو او دا هغوی ته پات شو انشاءالله د دې ورځې نه دا د نیکبختۍ ورځ وه او د خوشحالۍ ورځ ده او الله دې تل دغسې ورځې راولي ډېره زیاته مننه میا صاحب تاسې وروستی کې لنډ پیغام ورکوئ مهرباني به زما خو پیغام دا ده چې موږ د افغانستان خلک مسلمانان او همیشه په جهادونو کې پاتې سوي مخکې ما یو اشاره وکړه چې زموږ د ملک ته د ظلم دروازې چې راخلاصېږي دغې دروازې بندولو دپاره زموږ آینده نسل دا په ایمان او عقیده په دې باندې سنبال موږ وروزو خپل بچي اولادونه او آینده کې د کفارو د ظالمانو د هغوی مقابله وکړي دا زموږ د ولس لکه چې ویې کړله او دا دنیا خلک چې دي کفار
نوې خبره نه ده، مخکینی نه اوسه پورې زموږ مقابله ده. نو زما د افغانستان ملت ته او دا پیغام ده چې زموږ ته ښه فرصت لاسته راغلی ده. اسلامي امارت ته زموږ په تاریخونو کې شیخ الحدیث د ولس مشر امیرالمؤمنین یا پاچا یا رئیس جمهور نه راغلی. زه شیخ صاحب په تیر امارت کې ما یو مجلس سره سوی هغه وخت کې ځوان و، او دلته چې بل کال جرګه وه 7 دقیقې د پاسه 1 ساعت بیان ورکړ، تکرار خبره یې هم نه ده کړې، او دا خبرې ټولې مسؤلینو ته کړي دي او میلمنو ښکې همکاري غوښتې ده. نو زموږ دا خو طبعا دا ستا چې هر څوک مخالف لري، دا مخالفین خو هر څوک لري، زموږ امارت مخالفین هم دامي، خو څوک چې د الله نه ویریږي مسلمانان وي، د دې فرصت نه باید موږ ګټه واخلو، د امارت تر شا نه کلک ودرېږو، د خارجیانو مقابله وکړو، خپل بچي اولادونه داسې وروزو چې لکه مخکې چې موږ دا 2 جهادونه وکړو امریکایانو سره او روسانو سره، آینده کې زموږ بچي اولادونه یې موکي. زما دا پیغام و. ډېره زیاته مننه تاسو دواړو چې راغلی خپرونه کې راسره وئ. ستاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړ، سلامت نظریات هم سره شریک کړم. مننه. دوستانو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله راسره وئ. خپرونه مواریده زموږ نننۍ خپرونه ځانګړې وه د 20 ته. نو هیلهمند یم چې خپرونه م راسره لیدلې وي. راسره و مطبوعاتي فعال د هغه وخت ښاغلی حاجي صاحب بیدار او جهادي فعال د هغه وخت غازي میا سید آغا صاحب. نو له دوی بیا هم مننه. تر بیا بلې خپرونې تاسو ته غواړم ښه وختونه، ښې چارې. لوی الله مو مل اوسه.